نن په دغه ویډیو کې دغه معلومات زه تاسو سره شریکوم چې تاسې څه ډول کولی شئ د سټډي ویزې لپاره تاسې پوهنتونونه تاسې څه ډول پیدا کولی شئ، تاسې څنګه باید خپل ځانونه خبر کړئ که چېرته په یو هیواد افغانانو لپاره سکالرشیپونه اعلانوي او که چېرته تاسې د یو پوهنتون لپاره تاسې غواړئ چې اپلای تاسې وکړئ، هغه پروسس څه ډول ده، څه ډول باید تاسې پروسس کوئ. نو د سټډي ویزې لپاره تاسې اسنادونه څه ډول باید تاسې جمع کړئ، مخکې نه مخکې تر څو باید تاسې اپ ټو ډیټ واوسیږئ، ستاسو اسنادونه باید برابر واوسیږي، کم اسنادونه پکار دي، څه ډول باید تاسې جمع کړئ، څه ډول باید تاسې پروسس کړئ. نو دغه هیوادونه باید تاسې څنګه پیدا کړئ او دغه پوهنتونونه باید تاسې څنګه پیدا کړئ، کوم پوهنتونونه چې افغانانو ته تحصیلي ویزې ورکوي او څه ډول باید دغه ویزې تاسې ترلاسه کړئ. نو ویډیو تر پای پورې وګورئ، مکمل د دې پروسس هر څه په اړه تاسو سره په همدغه ویډیو کې معلومات شریکوم. ګورئ what is the visa process for the universities، یعنی د یونیورسټیګانو لپاره د پوهنتونونو لپاره د ویزې پروسس څه شی ده، تر ټولو مهم سوال ده. اکثر هلکانو سره به دغه سوال چې د دې پروسس څه شی ده، څه ډول موږ کولی شو دا هر څه موږ پروسه کړو. نو د هر یو مملکت او د هر یو پوهنتون د هغې د ویزې د اپلیکیشن پروسس او د هغې د ویزې پروسس د هغې د سټیپونو هر څه یو بل سره فرق کوي. د هر یو هیواد ځان ته سیستم لري، فرض مثال کاناډا، امریکا، د اروپایي هیوادونو هر یو سیستم او هر یو پوهنتون ځان ته سټیپونه او ځان ته سیستم لري. په دې کې که چېرته موږ راشو چوز ا یونیورسټي اینډ پروګرام، تر ټولو نه مخکې چې کله تاسې غواړئ چې د سټډي ویزې لپاره تاسې ډاکومنټس پروسس کوئ او تاسې غواړئ چې د سټډي ویزه تاسې ترلاسه کړئ، لومړی باید تاسې پوهنتون پیدا کړئ او لومړی باید تاسې هغه هیواد په نښه کړئ. د هیواد څخه وروسته باید تاسې په هغه هیواد کې هغه پوهنتون تاسې په نښه کړئ کوم چې افغانانو ته سټډي ویزې پرووایډ کوي. د هغې نه وروسته د هغې اډمیشن کوم ریکوایرمنټ چې دی اوورال چې کله د دوی اډمیشن ریکوایرمنټس وي، ګورئ هغه ستاسو دغه وي فاینانشل د پروف اف فاینانشل سیستم ستاسو یعنی بینک سټیټمنټ ستاسو ډېر زیات مهمه وي د سکالرشیپونو څخه بغیر، یعنی نورو که چېرته تاسې په خپلو پیسو باندې تاسې غواړئ چې اپلای وکړئ په ډېرو کمو پیسو باندې د مختلفو هیوادونو ویزې تاسې ترلاسه کړئ. لکه څنګه تاسې ګورئ چې ډېر خلک اټلي ته ځي، د نورو هیوادونو ته مختلفو هیوادونو ته سټډي ویزې باندې خلک لاړه. نو ستاسو ټرانسکریپټ مهم ده، ټرانسکریپټ کې حد اقل باید ستاسو نمرې د 15 څخه بره وي، حد اقل د 15-80% پورې باید تاسې نمرې تاسې ولرئ. نو ستاسو چې څومره ډاکومنټس دي د پوهنتون څخه هغه باید تاسې ولرئ. فرض مثال ریکمنډیشن لیټر باید تاسې واخلئ د پوهنتونو څخه، د همدا د ټرانسکریپټونه وي تاسو سره، باید د بینک سټیټمنټ تاسو سره موجود وي. نو دغه او ستاسو پاسپورټ او دغه شیان باید تاسې ډاکومنټ مخکې نه تاسې ولرئ. په وزارت خارجه کې باید تاسې ټاپه کړې واوسیږي چې کله هم هیواد پیدا کړه، پوهنتون هم پیدا کړه، بیا هغې نه وروسته هغې ایلیجیبلیټي کرایټیریا هم تاسې وکته، بیا هغې نه وروسته دغه شیان به چیک کوئ، تاسې سبمیټ کوئ. اوبټین ان اکسپټنس لیټر چې کله تاسې اپلای ورته وکړو د اپلیکیشن څخه وروسته بیا تاسو ته اکسپټنس لیټر تاسو سره راځي. دا چې اکسپټنس لیټر څه ډول اخیستل کېږي د دې په اړه هم تاسو سره زه معلومات شریک کړم. ګورئ how to get acceptance letter research and choose a university. نو اول به تاسې پوهنتون پیدا کوئ چې کوم پوهنتون ته تاسې اپلای کول غواړئ، چیک اډمیشن ریکوایرمنټ د هغه اډمیشن ریکوایرمنټ به تاسې څنګه چې ما تاسو سره مخکې شریک کړه هغه پیدا کوئ. پریپیر یور اپلیکیشن به تاسې پریپیر کوئ. ویټ فار د ریسپانس. خبره ده چې د هغه پوهنتون دپاره به تاسې لومړی ځل اپلای کوئ، چې کله اپلای مو وکړله ستاسو هر څه پروسس شو، بیا هغې نه وروسته بیا هغوی تاسو اکسپټنس لیټر درکوي. چې کله اکسپټنس لیټر هم واخیسته بیا هغې نه وروسته دغه اکسپټنس لیټر به تاسې کوم نږدې سفارت ته به وړئ، بیا هغې نه وروسته هلته به هر څه تاسې دغه کوئ پروسس کوئ. ګورئ obtain acceptance letter به ترلاسه کوئ. gather your required documents. د required څومره چې ډاکومنټ دی، ګورئ collect necessary documents such as your passport, visa application form, photograph, proof of financial support, acceptance letter, proof of accommodation and health insurance. چې څومره دا شیان ټول پکارېږي، health insurance د accommodation د هر څه باید تاسو سره موجود اوسیږي. کمپلیټ د ویزا اپلیکیشن فورم، بیا هغې نه وروسته ویزې اپلیکیشن فورم به دغه کوئ. سبمیټ د اپلیکیشن به سبمیټ کوئ. به ویټ فار د پروسس ریسیو ډیسیژن، بیا به هغې نه وروسته چې کوم ډیسیژن راغی بیا به تاسې ځئ، ویزه به اخلئ او هغه هیواد ته به تاسې ځئ. ګورئ که چېرته د کینیډا د ویزا اپلیکیشن پروسس فار studying in Canada involves applying online through the IRCC portal, submitting required documents. یعنی که چېرته د کاناډا دغه ویزه ترلاسه کول غواړئ، سټډي ویزه، تاسې فرض مثال IRCC پورټل ته به ځئ، هغه به تاسې ډکوئ، بیا هغې نه وروسته به هغه طریقه باندې تاسې مخکې لکه هر یو مملکت ځان ته سیستم لري، په همدغه سیستم باندې به تاسې مخې ته ځو. ګورئ استرالیا، to study in Australia you will need to apply for a student visa,
sub class 500 through the Department of Home Affairs. یعنی که چیرته د استرالیا سټډي ویزه تاسو ترلاسه کول غواړئ چې کله تاسو د پانتون کرایټیریا حساب کتاب هر څه تاسو برابر کړئ، بیا هغې نه وروسته د استرالیا هوم افیرز ویب سایټ ته به تاسو ځئ. نو سب کلاس 500 سب کلاس د هر یو ویزې چې دلته کټګوریان لري د استرالیا دپاره چې تاسو اپلای کوئ، سب کلاس 500 د هغې ته به ویزې ته به تاسو اپلای کوئ، مکمل دغه ډاکومنټ به هلته تاسې دغه کوئ، سبمیټ کوئ.